السلام علیکم. دا بوټي تاسو ګورئ، دې ته په انګلیش کې الوویرا وایي. تاسو به دا نوم اورېدلی وي او اردو ژبه کې دې ته ګیکوار وایي، په عربۍ کې دې ته مصبر وایي، پښتو کې ورته صبر وایي او الوویرا مو ته ویلی کېږي. او د دې انساني صحت لپاره ډېر زیاتې فایدې دي. ډېر زیاتو دوایانو کې چې کوم دیسي دوایانې دي، هربل دوایانې دي، طب یوناني دي، چاینیز دوایانې دي، آیوریدک دي، او چې کوم انګریزي دوایانې هغې کې هم د دې استعمال کېږي. د سکین دپاره دا ډېر زیات مشهور بوټی دی چې د چا په مخ باندې دانې وي، سرمن باندې مسلې وي، خشکي وي ډېر زیاته، نمي نه وي په سکین کې، تیرسري وي په مخ باندې، نو دانې داغ دبې چې څومره وي نو په هغې کې دا ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. د دې تاسو بیروني طور هم استعمال کولی شئ، اندروني داسې چې دا تاسو په خوراک کې هم شاملولی شئ، او بیروني طور د دې چې کوم جل دی، د دې چې کوم هغه ګوده ده، مغز دی، هغه هم لګولی شئ. نو د سکین دپاره استعمال یا د نور بیمارو چې څومره استعمال دی هغه تاسو د دې نسخې ښیم ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو ډېر فایده وشي. خو لومبی چې کوم د دې فایده د هغه سکین دپاره ده، د مخ دانو دپاره ده. دویم چې چا وزن ډېر زیات سیوایي نو په هغې کې ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. وزن کمولو لپاره، موټاپه کمولو لپاره، چربي ویلي کولو لپاره د دې نسخې استعمال ډېر بهترین دی او فایده پکې دا ده چې څه مضر اثرات یې هم نشته دی. بل په دې کې دا فایده ده چې د چا د معدې مسلې وي، د هاضمې مسلې وي، کانسټیپیشن وي، یعنې قبض وي، نو په هغې کې د دې نسخې ډېر زیات فایده ورکوي. دغسې د دې قوت مدافعت ډېر زیات سیوا کوي. د دې جوس چې کوم دی هغه تاسو څښئ نو ایمیونټي سیسټم به ستاسو مضبوط وي. بل دا په کولیسټرول کې ډېر ښه کار کوي. چا کولیسټرول های وي نو دې جوس چې تاسو استعمالوئ د دې جل کولیسټرول هم نارمل کېږي، د زړه صحت لپاره هم بهترین دی، او په وینه کې د شوګر لیول هم دا کنټرول کوي، نارمل لیول ته راولي، اعتدال پکې راولي. نو ډېر بهترین بوټی دی. بل د ویښتو لپاره ډېر زیاته فایدې لري. د چا ویښته پرېوځي، کمزوري وي، یا په سر کې خشکي وي، نو د خشکۍ دپاره او د ویښتو چې څومره مسلې دي، ویښته پرېوتل یا ویښته کمزوري وي، خو څه غواړي چې زموږ ویښته دې مضبوط هم وي، لوی هم شي، او په سر کې خشکي هم نه وي، نو هغې هم د دې الوویرا د نسخه استعمالولی شي، نو د ویښتو مسلې به ختمېږي انشاءالله. دغسې دا ډېر زیات محفوظ بوټی دی، ساید افیکټ نو مضر اثرات یې نشته دی، خو د دې نسخې چې کوم دی هغه یو خاص طریقې سره استعمال پکار دی. نو لومبی چې کوم د سکین دپاره نسخه ده هغه داسې ده چې تاسو به د الوویرا جل چې کوم دی هغه خالص شکل کې والی. د الوویرا جل چې کوم دی هغه تاسو بالکل تازه فرش د دې پاڼې نه به راوباسئ او هغه به په مخ باندې ولګوئ. کم از کم 20 منټه پورې په مخ باندې ولګوئ او بیا مخ ووینځئ. د جل دا طریقه ده چې داسې دا پاڼه تاسو راکټ کړئ، دا مو را پرې کړله او د دې نه چې کوم دا برنی پوستکی دی دا به لر کړئ. نو دا وګورئ تاسو دا کتی شي دي کې به دا جل راښکاره شي داسې. نو دا چې کوم دی دا منځ دی، دا دې ته جل وایي، الوویرا جل. نو دا تاسو په مخ باندې هم لګولی شئ، ویښتو لپاره چې کوم نسخه زه تاسو ښیم هغې کې هم استعمالولی شئ، او د معدې لپاره یا د وزن کمولو لپاره هغې کې هم دا چې کوم جل دی دا مغز ته استعمالولی شئ. نو د مخ دپاره خو داسې نسخه شوه چې فرش تازه جل د الوویرا د پاڼې نه تاسو راوباسئ او په مخ باندې ولګوئ 20 منټه پورې او بیا ووینځئ. دا ورځ کې تاسو یو پیره لګولی شئ، دا کافي وي. دې سره به د مخ نه دانې هم ختمې شي، د مخ خشکي هم ختمې شي، نمي هم پکې راشي، تیرسري وي یا د سرمن چې څومره مسلې وي، خارښ وي، یا نور نه چې کوم مسلې جوړېږي، نور خلک نشي برداشت کولی، جلن کېږي په سکین کې یا الرجي وي، هغه مسلې ټولې دې سره ختمېږي. د قبض دپاره د الوویرا استعمال داسې دی چې سهار کې په نهاره باندې یو پیالۍ تړم اوبو کې نیم ګرم اوبه چې ورته وایي په هغې کې به تاسو د دې جل د خوراک یو چمچ چې کوم وي هغه پکې واچوئ یا به حل کوئ او هغه په نهاره څکئ. دا به یو ورځ کوئ، یو ورځ به پرېږدئ. دې سره به ستاسو د کولمو چې څومره مسلې وي هغه هم ختمې شي، کولمو فنکشن به نارمل شي، او معدې چې کوم مسلې هم ختمې شي او خېټه به نارمل حالت ته راشي، قبض به انشاءالله ختم شي. بله هغه نسخه چې کومه ډېره زیاته ضروري ده، کوم خلک وزن کمول غواړي بغیر څه د مضر اثرات نه، نو د الوویرا جل چې کوم دی د دې بهترین نسخه ده د وزن کمولو لپاره. چې کوم فیټ دی، چربي ده، اب به دې سره ډېر زیات زر ختم شي او بغیر څه مضر اثرات نه. اب داسې تاسو کوئ چې یو ګیلاس تړمې اوبه به واخلئ سهار کې په نهاره خېټه باندې به هغې کې یو چمچ د الوویرا جل واچوئ او یو نیمبو په هغې کې نه چوڼ کوئ، هغه به حل کوئ او هغه به روزانه تاسو په نهاره خېټه باندې څکئ. انشاءالله یو میاشت تاسو مسلسل استعمال کوئ نو کافي فرق به وشي. د 4 نه 5 کیلو پورې وزن تاسو کمېدی شي. دې طریقې سره ورسره تاسو کوم پریز دی هغه هم جاري وساتئ، نو انشاءالله ډېر زیاته فایده به ورته وشي. الوویرا بوټی چې کوم دی دا خو ډېر زیات محفوظ دی انسان دپاره، خو دې کې په استعمال کې لږ احتیاط پکار دی. کم زنانه پریګننټ وي، پریګننسي دوران کې استعمال نه دی پکار، وړو ماشومانو ته استعمال نه دی پکار.
دغسې څوک د بوټو نه الرجیک وي، الرجي مسله یې ورته، نو هغې هم دې نه استعمالوي. بس دغه احتیاط پکې پکار دی او ډېر زیات مقدار کې استعمال نه پکار، مسلسل استعمال نه دی پکار، روزانه استعمال نه پکار، کله کله پکې لږ وقفه پکار وي. باقي د دې څه خاص مضر اثرات نشته، بس دغه تاسو احتیاط پکې وکړئ. امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي. داسې مستند معلومات باندې ویډیو ستاسو کتل غواړئ، زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. الله حافظ.